عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما ویدہ صحابہ لرکا زمون جیدادم شتا جانیم خری ارس لرو تا سر بمون دا دی پزے کینو نبی مبارک وی زب عاشقان پیکم چه خیر دی ما سر مکینے پریدہ چه دا مالدار را سر کینی خوش کم وقیرہ کی دا خبر رالا جبریل السلام رائے وی اے دا اللہ محبوبہ گورے طور بلال بلال حبشی صہیب رومی عمار بن یاسر اب مسعود بن القاری عبداللہ ابن مسعود مبارکہ دا غلامان دا عاشقان با اللہ وی دا خپل زان ناخوا کے سبحان اللہ دا عاشقان با زان نظر کے ما تا اللہ وی پتہ لگی شدی ستا پا ناموس رسالت بانے قربان خلق دے دا خود ڈوگ پوکیان دی یہ دی جامع خیستہ کنا سپی یہ دی مخون خیستہ سپی دا طور بلال اللہ پاک دار شبرین نمرگتیا کئی سبحان اللہ ہوئے ولی بز پدر نبی نمائن کیلیم چه سوک پی مہین شی اللہ پی دار شبرین نمائن دے مصنوی کی مولانا روم رحمت اللہ علیہ مبارک فرمائی بلال حبشی بچے کل آزان کو کنا نورا شیو خطاب دا تدا ملو دے چکم انسان اوہ کالا پر لپسی ازانو کی پجومات کے دلتا ازان سوک کئی موازن سوک دے علی سیب دے خدای خوشحال ہے کہ اسم لا حمد کے اللہ دے والے برکت ورکی سر زمونگا موازن چی پہر زے کی دا سبا ازان نماز پخین مازیگر ماخام ماسوتن اوہ کالا چی چا پر لپسی ازانو کا چکل اسرافیل علیہ السلام شپیلے ہوئی نو قربان اے بلال حبشی سر بیو جنڈوی اگا با مخ کے روانی دا جنت پا دروازہ بنا نوزی و دا موازنان بور پسی روانی معلوم داری چی بلال سن اشنا کمالو شد رازی جی بلال حبشی مبارک دا اشہدو پزیب اسحدو اللہ الہ الا اللہ دا جب کی تطوال اس کروٹ کی تکلیف فتور کرو ابی جہل عدبہ شیبہ دیو پر تدو شگو بانے سملاو گٹ پہ پیکی خواہ وقت کی اللہ ارنکا پیابے پاس کروٹ کو واچاو آگا وقت کی اللہ ارنکا جب کی تطوال ان شکل بے ازان کیوں دا بلال دا ازان نا قربان شموڑے بختور صحابی دی جواب را کے بختور دے کدا دا سکسان پاکی لا سوچ کی چی بختور دے اکرنے دے سوچ پاکی مکہ بختور دے کدا چی دا حور پخلی رازی نو بختور ندے چی دا مدینی دا جانان پخلا رازی نو بختور ندے چی دا اللہ جل جلالہو دا شان سر چی سنگ لائق دا آغا پی مہین دے سبحان اللہ ہوئے بختور ندے ولی بختور ندے بلال حبشی مبارک بچے کل آزان کھولو ازان بے اکو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ازان خانہ کی بولاڑو دا سر مبارک بیرا مخامخ کے دا مدینی دا جانان پاپ شہر بانے بے نظر شو بلال سناشنا نمبر ایک شیدی جی تا پرنگ ندا خوا پا مالم ندا پا ٹوپیم ندا چٹوپیم نوا طور بلال نے خوپزلکی عشق مصطفیٰ لری سبحان اللہ کمال تکم دیتا رسی جی رضی جی بازی صحابہ کی رام رال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رالو ابو ذر غفاری رالو دا اللہ محبوبا بلال تو چنن بعد ازان نکی ولی وی منافقان دا بلال حبشی مبارک پوری خندہ گانے کئی مسخری کئی آگا وقت کے منافقانو ستاسو دلے کی خونشتا کنا او کنا بورے خدای امتی بچ کا امین منوی
د پیغمبر په زمانه کې صحابه پسې ملنډې کولې ښا منافقو خدای دې موږ تاسو ټول بچو ساتي د مدینه منورې جانان مبارکه بلال تو شنن بعد اذان کوي ډیر خدای بلال شراوی د دوکو نو سردار سه وی قربان خیر دی منافقان خندگانی مسخری کی لگه مهربانیو کدا اذان له خیر دی مکوا خا ډیر خدای د دوکو نو سردار چې د حضور سلام د خوان را پاسید اے داسې اسمان ته وکړه خدای ته کریم روا یا الله ما خوستا په نوم باندې خپل کلی قربان کړی دی چا سبې قربان دي زما خو یو درد دی هغه ستا درد دی هغه د مدینې د جنات درد دی ما خو د حضور لمنه نیولې ده خدای ستا په خدای کې نه زه صاحب جیدادي ما نه څه غټه عهده لرم خو صرف دا راته و چې صرف اذان راته ستا د دربار نه میلو نو کریم رب هغه خپله ترانه دې مرانه واغېسته سبا چې د محمد او د مینې کومه ترانه وه زه خو د خدای په نوم خوشحالېږم که ابو جهل وي نه به وی ما وی ویم به ابي جهل سزا را کوله ما وی سزا ستاسو کار دی او د الله او د نبي عشق مصطفی د بلال حبشي کار دی الله ته وجړل او داسې جان نه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ مبارک چې الله ته وجړل راځي په سجده باندې شو یو چې حضور مبارک معراج مبارک ته سفر شروع شو ما تو ګوري غړې کې چې سلوي غړې رواني چې سلتیو باسي بیا غړې کار کوي د میخانه مبارک د کونه چې کلا د پیغمبر پاک د معراج سفر شروع شو زنجیر کړنګې د شروع شو او چې کله نبی مبارک برلار د دنیا نه تمام دنیا الله جام کوي درولا سلطنه لار چې غدا سن پکن دې د غړې پات شو وړاغه پاغه او بروانه وي ودرې شپه روانه وا ودرې دا ټیم روانه ودرې دا کائنات الله ودرول او چې حضور سلام مبارک واپس راغی نو مثال د دنیا د سل چې سل راغی اے زرزیر ولاړو زرزیر رفتار شروع ک او بو ولاړې وي او روانه شپه ولاړه وا شپه روانه شو سبحان قراشه دا خو د حضور شان دی د غلام شان وګوره د غلام د پر خلک چې چا خلاف شوی لکه وی زما اسلام آباد جام کوما خلق برو ما سما پریدا یو عاشق دې په سیده پروت نه اسلام آباد ته زیو نه بل خوازي الله ته پرې و تراشه شغون کائنات د جام کوي کنه جام کوي سبحان الله بام کوي چې سبحان الله نو وای هاي هاي ما ته ګورې بلال حبشي په سیده پرې و ته شپږ د شوا شپږ د شوا مسلمی کې مولانا روم رحمت الله علیه وی یو صحابي حضور سلام لراغه چې قربان خدا شپه د سودخ کاری سو وجدا ماشومان په خوب ماړ شو اے ګورو راځي خلق په خوب نو ماړ شو خو بلال الله ته په جړا باندې موړ شویلان الله جل جلاله فرشتہ راولي ګلا ورتوي فتوحات فای بردری خیر لورا چی سبب بی بانگ شد خانه خدا الکه دا خو ما پارسی ویل زما خیر د مشومان په پارسی پیږي سبحان الله وي د ما خیال تاسو په کې دا د حضور مبارک مکالمه د فرشتو ردی ته د مرګي خوشحالي کړه اقو مولا ورته سوی گفت ازان امروز شدای باشور زور شد مسلی راحت و شیطان نفور فرشتو ته بیا سوی مبارک ورته گفت لیکن آئے
بانگی بلال 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 خوش دی بر عرش اعلی ذوالجلال. حضور علیہ السلام دا فرشتوی دا اللہ محبوب نن خو مسجد نبوی کی اذان ندی شوی بی قربان ابو ذر غفاری اذان کړی دی خلک خوشاله دي شیطان تختیدلی دی فرشتہ ورته وی قربان ندی شوی اذان وی ولی وی چې کله به بلال حبشی اذان شروع کا وی د عرش برین په منارو کې بکړنګا شروع شه شزرات لما مناریم خاموش دي آئے ہے مناریم خاموش تھی وی قربان زرا غلی ما چه زما بلال مبارک مرگتیا بزولی نکوما بلال ابی جہل پشک سملو ارکڑی نیم پس کروت کی سملو ارکڑی نیم بے بے مشمانو تا دلا سخپو نو تڑ ابی جہل ورطوید مکیم و زمین پلارو کسو کی راکاگے د بلال حبشي مبارک لا صحبه به وتړل تاسو نه تاسو کوم چې دا سرمند سړی غونډه په سکروټ کو باندې اوسې ځلی شي او د داوینه باندې سکروټ کې مړی شي او بیا په دې لار کې راکاږي نو سرمن په لار کې د پاتې شي کې پاتې ونی شي بلال حبشي لا صحبه ما شومانو ته ویلا سونه پس پړقوي شپېلو پس واخه اے بلال حبشي د لا صحبه نو تړ اللہ حضور مبارک دوئی دا بز سنگ ہیر کما چھ مشرومانو بکل دیو تڑا خلقو بس شپیلی والا سن بے ابراہو او دا بلال حبشی دا آہونا بز سنگ ہیر کما چھ بلال مبارک بطڑا جاؤ مشرومانو بشپیلی والا او توقع مسخرے میں او بسی کولے او دغه دوران کې مده په هغه ټیم کې په هغه ګڼه کې دا سر به داسې اسمان ته کوي الله احد الله احد الله احد بلال په هغه وخت کې ظاهر کړی دی ما چې صبر بلال اذان نی کړي د بلال د وجه نه به تمامه دنیا جام شي سبحان الله محبوبی کریم بلال راولا دا سین زما پشین قبول لی دے سر دا چاکار نشت زما عشق سرکار دی ما بانی مین دی بلال پا صحابو لے گل بلالا پا سیدہ بانی پروت دی ناگل بلال سر روچت کے صحابی و تویرا شد دو کولو سردار دی غواری چکل راگی ما تو گو رے سترگی مبارکی دا جڑا نسلی شوی پیغمبر پاک ورطو دی بلالا زسا خبرم چې ستا اوخکو کې دونه طاقت ته چې عرش برین دی په خوځېدو که راشه قربان ځان شروع کا بلال حبشي سترګې صفا کې واپس ځان خانې ته وخته په ایمان یې چې ما ته دا میکې زه چې عربو ته لاړم د جدینې رالې مکې معظمې پورې میک راکړه او بیا د مدینې منورې ته چې تلمه د مکې معظمې نه مدینې به دونه ورته خوشحاله یم به زه خو میک ته خوشحاله یم که نه او کنه د حضور صفت پہ کوما او د حضور شان عاشقانو تذکری پکې کوما مې یا الله شکر دې د حضور د خاطر د اقوام مولا په وطن کې مې سپیکر راکړی دي بلال خو بزان پینه شه بس بنو خطرناک نه اذان شروع کړ اذان شروع کړ الله اکبر الله چې اذان شروع شو کله ما ته ګوره دا شبرین په منارو کې کړنګار شروع شه بلال کا فن بلال کا بلال کا بیا تماشا کوا کور کې به جانماز باندې خدای ته په سجده پروز چې ستا کار خدای کوي کنه کوي د حضور د خاطر وسیله پکې ګوره به منی وسیله منه کنه منه مدینی جانان به وسیلې قران کریم به وسیلې اعمال صالحه به وسیلې او بیا خدا داسې وسیله ده چې دا خو خدای خامخا منی کړه محبوب ته ډېر ګران دی او ډېر ورته محبوب دی الله دې دغه نبی سره زموږ استاد سو محبت او مینه نصیب کړي زه چې کلی کې کله مکاله زه په خپل اذان کوم
زما دوه چته تاسو د جومات هم ډېر ښایسته دي خدای مال خپله تمر لیزې دوه چته لاندې بیسمنټ ورپسې بل پروشن د ګیر چاپېره ډار چته و ده و 2 میټر دا ملګري دي خدای چته ولا راولي نو خدای دا ملګري راولي تاسو ګورئ زه چې کله کلي کې په خپل اذان کوم نو دا سورې ربیع الاول شریف کې خو زه د شپې دروازې بارې ما د شپې 1 بجه 2 بجه زما کلي ته تګي ما ته مرګري مولوي صاحب ته دا څه کې مې بد دغه د حضور د مینې بس شیرینی په عاشقانو تقسیمو مالو زما نور څه کار نشم دقه لګې نو یو دوه زنانه وي لکه ستاسو دغه هغه د دې مثال په تور د دې شین هغه طرف ته خلک والما دا اسلام آباد نه په دوه زنانه پک اساس راځي را روانې دي زمون کور ته ورسېدي نو چا نه تاسو کې د اشرف علي جان استاد کور کم یو دی هغه وته وی دا شرانه نه وته نو زموږ کور والا ته وی چې را اشرف علي جان استاد شته وی اخو ربیع الاول شریف دی خو ډېر نا وخت راځي وی ښه مونږ اذان اورېدلی نه دي وی که کله راغی وته وی چې دوه بوډېګانې د پاسه په جرګه راغلې وي دغه ښکلی اذان راته بیا وکړه چې شپې جوړې وي دي دواړه ملګرې وي اساګانې ورسره وي مې یا الله ډېره شکر دی دا په دې کومه مینه زه د اذان کوم قسم په خدای زم د بلال حبشي په مینه کوم هغه مؤذن د حضور مبارک او مې که خدای ما پکې دغه جومره کې وسره راولي د هغې د پیزار خاورو کې مې راولي هم به پې فخر کوم بعض زنکدن ذکر کوم د بلال حبشي زنکدن که سړی ژوندي وي او دی دا الله نافرمانی کی ام مرگ راضی او که عاشق دی نو ام با مرگ راضی زنکدن شروع شو بیمار دی بی بی ناستا دا نوکر ناستے ابن کثیر مبارک پا مشهور تاریخ البدایہ و نحایہ کی وی شکل دا بلال زنکدن شو دی مبارک پروت دی سترگی پٹی دی او بی بی ناستا دا چی بی بی خاون تا کتنو دا بی بی دا دی سترگو نرے نرے اوخ کی رات لی غلامم جڑل او بلال ته چې کتو نو هغه مسکی کېده او خندېده نو دا بیبي ورته وایي چې بلاله ما پورې خاندي چې زه جاړم نو بلال ورته څه وایي بلال ورته وایي زه دا نه کوم چې تا پسې خاندم او ته زما خپله یوه دنیا ده ویښه وی زما زنکدن دی اسرائیل علیہ السلام ته ویم چې اسرائیل علیہ السلام شا به زر راشا د بلال د بدن نه روح والا چې بیا ماله غسل راکې او بیا زما جنازه وکې زر مې قبر ته یوسې لکیرین براله راشي چې رب دې څوک دی نبي دې څوک دی د چا په دین باندې وی د هغې نه پچې جوابونه زه ورکمه نو بیا به راته ښکلې زلفې د مدینې د جانانه و دعا مخی وی زر مې بولې چې په ښکلې مخ د آقا مولا مبارک باندې نظر ولګوم ای بلالا زنکدن کې دم دا تمنا د حضور د مخ د دیدار ده ای ځکه خو حاجی محمد امین بابا جی وی کړه وی په زنکدن کې بلور د مدینې ګورما په زنکدن کې بلور د مدینې ګورما مختشی بینا محمدی مزا که فرشتی قبر کی راشی سوال جواب دا پارا ورطا بوائن چی مامتنگوے غلام 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 محمدی مزا ورته بوایم چې غلام محمدي مزه وی چې فرشتي ما ته وی چې دا ما تقول فی حق هذا الرجل د دې انسان په حق کې ستاسو نظریه او په دنیا کې د سره بلال وی زبا وته چې زمانه پښتنه مکوي چې دا څوک دی پیغمبر پاک نه تاسو کې چې دا څوک دی ما نه به تپوس کې چې دا څوک دی نه آقا مولا ته وایي دا تور بلال څوک دی زما نوم د حضور نه وړه سبحان الله وایي که نه
زما شان د حضور د خولې نه به تاسو ته ووري هاي هاي دا بل څوک ویلی شي چې څوک په پوره باندې د عشق مصطفی باندې مزین دي بس بیا د خدای د خوشحالو مقرا ولي چونکې ما ته نور ملګري مې انتظار کړي او والله زه ډېره موده پسم رالم تاسو خو خدای دې خیر کړي ما وی چې څه چل شوي دي چې چېرته ناتویمه شي والله تاسو د مینې ډېر قدر وکړي الله تاسو خوشحاله کړي او دا ملګري ځکه ستایم چې دا زما زاړه ملګري دي جي ما یو لکه شپه نه ده کړې جي په لغمان مرشد داسې ده زه د شپې نه د افغانستان هم دروازې لغمان کې پروګرام وکړه یقین وکړئ تاسو شغیر راته وي مولوي صاحب ایثار شمینا جلال آباد کې مې اډي صاحب دربار شریف ته مازدیګر جمعې ګاډي راله کړی او ما ورته وي صاحب دربار شریف ته ورځمه او قربان هر څه چې ما به خامخا بونډې ته تورخم ته رسوي چې راشه بس ګېټې بندو بس موټر مې زه کوز کړم او تیاره لګېدلې وه چې والله رالم کسان وي مولوي صاحب بس دی ګېټ بند شمینا زه چې چا صفت لتلی یم د هغه عاشقانو ته چېرته ګېټ بندېدی شي مې ستا مشر څوک دی وی خو صاحب درم د کوتل پلانې صاحب دی مې لږ ورته غوږ کې ووایه چې مولانا صاحب تللی و هلته د حضور پاک مبارک د محبت پروګرام و په لغمان کې اوس راغلی دی او دغسې بل پروګرام ته ځي چې کته مې په خدای یقین وکړې هغه راغی بیټري والا وی مولانا صاحب رالي چې سار تللی وی مې رالو اګز د وی لرې که مړه وي مولي صاحب ته یې دروازه کوله وکړه ما وی د حضور عاشقانو د دروازې چا بندي کړي نه دي ښه الحمدلله اوس راله پاسپورټ جوړوي ویزه پرې راله ولګوي خلک وی ډېر ګران او اسانه چل ته لاړو هغه طرف د طالبان مولي صاحب یې ډېره موده پسه مولي دي ما ته کسان پیژنې مې په ایمان کې پیژنم خو خره چې تپوس نه کې چوده پیژنم خو ما وایي چې زه خو یې پلاني ځای کې تاسو تقریر کو بیان هم کو نوخار پې سبا حضرت صاحب یاد کړ د امان نو دا الحمدلله د دې نیکانو دعاګانې ما سره دي عشق مصطفی باندې ما ضعیف یم نور ما کې څه نشته دونه کمزور یم دونه که نه که علمي میدان مې وی کمزوري که عملي وی کمزوري که تقوا وی کمزوري خدا دا چې د ښکلي نیکانو بزرګانو لمن مې د دامان حضرت سے مبارک نیولې ده هغه دعاګانې را سره دي او کار مې روان دی او انشاءالله تاسو دې خدای کامیاب کړي